السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ملګری ادریس جمال په خپل چینل کې ټولو ګرانو مینوالو ته هرکلی وایم. د نور کله په شان نن بیا یو وار بیا تاسو ته رامخامخ شوی یم، خو د نننۍ موضوع زمونږ نه شاعري ده، نه یو ادیب دی او نه یو ښه لیکوال دی. زمونږ نننۍ موضوع چې کومه ده هغه ډسیبل، هغه معذوره زمونږ ملګري، زمونږ وروڼه بایګان چې په زړه کې ډېر امیدونه د ملک د واکدارانو نه لري او خپله هم څه کول غواړي. راځئ ګرانو مینوالو، ګرانو کتونکو چې هغه ملګرو سره نن خبرې وکړو او تاسو هم د هغې خبرې د هغې د زبان نه په خپله واورئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وروره څه نوم دی؟ وقار. د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ نوښار. او تاسو د څه مسله ده؟ مونږ یاره ډیسیبل یو. دا چې کوم دی دواړه خپې ستاسو معذوره دي که یو؟ یوه یي. د څومره وخت نه ده؟ وړوکوالي نه. وړوکوالي نه. هنر مو څه زده دی چې د روزۍ ګټلو څه ذریعه او یې درجتوب مو زده کړی؟ درجتوب مو زده دی. نو خپل دکان مو شته؟ او یي. کوم ځای کې دی؟ پورې نوښار کې سمندر ګډۍ کې. نو څه د روزمره روټین سره چې کوم دی د کور څه حالاتو سره بدلیږي یا د کور خرچې برداشت کیږي؟ یاره بدونه دی چې ګزاره پکې تېرېږي که نه. ستاسو په زړه کې داسې کومې خبرې راځي چې تاسو ګرانو مینوالو ته او د ملک واکدارانو ته هغه په نښه کوئ چې په هغه توګه باندې چې کوم دی تاسو سره امداد وشي او د ګران مینوال چې کوم دی ستاسو څه مدد وکړي؟ یاره موږ له پکای تعلیم هم کړی، موږ چې سرکاري نوکري ملو شي نو دونه که نه. تعلیم مو څومره کړی؟ ایم مو کړی ده. په څه کې؟ اسلامیات کې. ماشاءالله تاسو خو چې کوم دی تعلیم یافته هم یئ او هنرمند هم یئ. نو امید د ربه کوم او ګران مینوال ته هم دا خواست دی چې زمونږ دا رور چې کوم دی دا خپو باندې چې کوم دی معذوره دی او دی سره چې کوم دی څه مدد وکړي شي چې دی پې ځان له خپل کاروبار روان کړي چې د کور ضروریات یې پې پوره کیږي. جی ګران مینوالو دا موږ سره خوږ ملګری چې په خپو باندې معذوره دی، د هغې نه باوجود هم دی خپل تعلیم نه دی پرېښی او خپل تعلیم یې مکمل کړی دی. ګرانو مینوالو دا وقار بھائی سره مونږ خبرې وکړې، راځو مونږ بل زمونږ یو ملګری دی هغې سره به هم خبرې وکړو، د هغې نه به هم خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه دی؟ خیر خیریت دی؟ شکر دی چې ډېر د الله کرم دی. نامه مو څه ده؟ محمد زبیر خان زما نوم دی. او تعلق د کوم ځای سره ساتئ؟ نوشهره کلا نوه کلي سره. ښه جي. زبیر بھائی دا خبره ده چې مونږ وقار بھائی سره هم خبرې وکړې چې هغه هم په خپو باندې معذوره دی او تاسو هم په خپو باندې چې کوم دی معذوري. دا مسله ته د کله د کم وخت نه ده شروع شوې ده؟ دا زما معذورتیا مسله چې کوم دی تقریبا زما وړوکوالي 15 کال عمر نه ماته مشران ویلي چې هلته نه شروع شوې ده. دې دوران کې زما ډېر زیات علاجونه وشو، خو څه به قسمت خبري یا زما د رب مرضي ده چې حالان کې زما ډېر زیات علاج وشو. مختلف زما 3 اپریشن شوي دي. اوس ریسنټلی زما چې کوم دی په 2003 کې چې کوم دی د لاهور او ایم سی هسپتال کې زما یو اپریشن شو، هغې کې ما یو نیم کال چې کوم دی تقریبا کټ کې تیر کو، خو بس زما د رب مرضي ده، بس ښه نه شوم او ماخ کشان پاتې شوم. دا راته وایي چې تعلیم مو شته؟ او جی ما میټریک کړی دی. میټریک. ښه. او د روزۍ ګټلو څه ذریعه څه هنر؟ بس جی د خپلو بچو دپاره کوشش کوم د نوښار شمګي مل کې چې کوم دی څه ناڅه بس هغه مزدوري هغه سیسټم دی روان دی او دغه نه علاوه څه نور څه نشته دی. بله خبر ده زموږ دا ویډیو چې کوم دی په بار ملکونو کې هم ملګري ګوري او امید کوو چې دوی به هم دا سره مدد کوي او ستاسو غوندې معذوره، ستاسو غوندې چې کوم د ګرځېدو وس طاقت نه لري نو هغوی سره به هم دوی مدد کوي او انشاءالله ستاسو د پروګرام چې دوی وګوري نو دوی ته به احساس خپل وشي چې د دوی په مالت کې د دوی په کلي کې څومره داسې ملګري دي، هغوی له به دوی خپله فنډینګ کوي او هغوی له به دوی چې کوم دی د یو روزګار بندوبست کوي. تاسو چې کوم دی څه پیغام چې کوم دی ګرانو مینوال ورکوئ؟ زما غټ پیغام خپل خاص کر تمام پاکستانی عوام ته دا دی چې کم از کم چې څومره معذوره دي د هغوی ته کم از کم سپک مه ګورئ، د هغوی ملګرتیا وکړئ د خپل وس مطابق چې ستاسو څه کیدی شي هغوی سره چې کوم دی ملګرتیا وکړئ. که هغه یو ملګري ته تعلیم ضرورت دی هغه تعلیم کې ملګرتیا وکړئ، هغه ته روزګار ضرورت دی روزګار کې ملګرتیا وکړئ، هغه یو کاروبار کول غواړي هغې کاروبار کې ملګرتیا وکړئ. د دې نه سیوا زه غټ میسج چې کوم دی نشم ورکولی او زه بس دغه به اپیل کوم او منت کوم دته چې زموږ څومره ملګري دي معذوره ملګري د هغوی ملګرتیا وکړئ.
مننه جی زبیر بھائی ډېر ښکلی پیغام چې کوم دی تاسو خپلو کشرانو خپلو مشرانو له ورکو. موږ سره یو بل ملګری ناست دی خواته چې راځي دوی سره هم خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جمال بھائی. څنګه لرو رخیت ستاسو نوم دی؟ زما نوم احمد علي رجی او تعلق د کوم ځای سره ساتئ؟ رشکې سره خطاب کلی کې. تاسو ته دا مسله د ډیسیبل پرابلم چې کوم دی دا کله نه دی؟ یاره جی دا ډېر د وړوکوالي نه راته شوی و. بیا هم تقریبا څومره عمر کې؟ یاره کم از کم 2-3 سال نه مخکې او مشران خبره کوي چې داسې او ډیسیبلي تا ته لګېدلی و. نو څه علاج ډاکټر لا یا داسې څه طبیب لا حکیم لا تللی وي؟ یاره جی موږ خپل کوشش کړی خو بس الان کې کمزوري ډېره زیاته ده جی. د خپل وس مطابق منډه مو کړی خو بس الله پاک ته لا نري منظور شوی. ښه وروره دا راته ووایه چې څه هنر مو زده دی؟ یاره جی هنر خو داسې خاص څه نشته، یا دوکانداري شوه یا دغه څیز کوې شوق وم، خو څه دغه راسره وس چار مې نشته چې زه وکړم خپل کاروبار پرې روان کړم. لکه مثال که دا ګران مینوال چې کوم دی تاسو سره امداد وکړي، تاسو له یو دوکان واچوي یا تاسو له د نور څه داسې د ګټلو یو ذریعه وړه غوندې له روانه کړي، نو تاسو به هغه ترسره کوئ؟ یاره جی بالکل د خپل محنت او خپل دغه کوم او الان کې زه دا وایم چې زه د سوال نه خلاص یم چې بل ته زه لاس نه نیسم. صحیح ده، ستاسو خبره صحیح ده، خو زه بیا هم دا وایم چې لکه مثال تاسو سره د خپل زموږ کتونکي چې کوم دی دوی تاسو سره مدد وکړي، دوی ته ولس پیسې راجمع کړي او دوی ته ولس یو دوکان واچوي، دوی ته ولس یو د روزګار یو ذریعه روانه کړي، نو هغه به پوره کوي، بیا تاسو هغه چې کوم دی ونیسئ، هغې سره به څنګ په څنګ روان یئ. جی هغې سره خپل مونږ کوشش کوو او خپل محنت به دا کوو چې مونږ کوشش کوو چې یو څیز مونږ ځان ته سیوا کوو، څه به راسره دوی محنت کوي څه به مونږ کوو. صحیح ده وروره. ګرانو مینوالو له څه پیغام ورکول غواړئ؟ جی زما دوی ته دا پیغام دی چې زمونږ د دې ډیسیبلو خلکو لږ محنت وکړي او دوی روچت کوي. دې ځمکې ته فریوتې خلک دي چې زمونږ دغه وشي تربیت وشي، مونږ له ښه کار راکړي شي، زمونږ هر یو انسان مونږ ته سپک ګوري ډیسیبلي ته. مننه وروره یو جهان، مننه. زه د ناستو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې خپل چینل له ټیم ورکو. موږ سره چې کوم دی یو بل ملګری ناست دی، هغه سره به هم خبرې وکړو، تاسو به هم خبرې واورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جی څنګه دی؟ خیر دی، شکر الحمدلله. ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم حضرت نبی. حضرت نبی کاکا دا راته ووایي چې تاسو ته د مسله کله نه ده؟ دا جی د پیدایش نه ده. د پیدایش نه دې لپاره څه علاج ډاکټر مولج یا طبیب یا داسې څه حکیم له تللی وایي؟ زمونږ مشرانو ډېر کړي دي خو لکه د علاج نه کېږي، د ټکسلا پورې یو ځای بل دی شوي خو د پیدایشي دې نه کېږي. ښه کاکا جي دا راته ووایي چې څه هنر مو زده دی؟ هنر مو نه دی زده جي، بس دیاړي میړي کو خپل بچو له بس څخه رزق ګټو. نو په داسې حالت کې تاسو څنګه لکه خپلو بچو له رزق پیدا کوئ؟ دا خو به ډېر مشکل وي تاسو ته. بس مشکله ده خو جي مجبوري ده، نو څه به وکړې اوس. که دا ګران مینوال تاسو سره مدد وکړي او تاسو له یو اټې سبزۍ د کاروبار روان کړي یا د کریانې کاروبار روان کړي یا د بل داسې څه دوکان وړوکی روان کړي، نو هغه بیا ترسره کړي، تاسو هغې خپل محنت کوئ چې هغه چې مخکې لړ شي؟ انشاءالله هغه محنت به مونږ کوو. ما خپل هم کوشش کړی خو ولن کې د سرمایې څه ګنجایش نشته دی، نو په دغه وجه باندې مونږ وروسته پاتې یو. صحیح ده. انشاءالله ګران مینوال چې کوم دی ستاسو پیغام مې واورېدو، انشاءالله امید به کوو چې دوی تاسو سره مدد وکړي. نو تاسو خپل موبایل نمبر او خپل پته چې کوم دی ګرانو مینوال ته وایي چې په هغه نمبر باندې بیا تاسو سره دوی رابطه هم کوي، او که د چا وس طاقت کېږي زموږ کتونکو کې او زړه غواړي چې موږ د دې غریبانانو د معذوره ملګرو سره مدد وکړو، نو هغې دې هم د دوی په خپل نمبر باندې چې کوم دی دوی ته د څه پیسې یا چې څومره د دوی وس طاقت کېږي هغه چې کوم دی دوی ته راولیږي. نو تاسو خپل موبایل نمبر که تاسو ته یاد وي نو هغه ورته هم ووایي، دوی به ځان سره نوټ کړي او چې څومره د ګرانو مینوالو نه کېږي نو د هغې عمره به تاسو سره دوی مدد کوي. زما نوم حضرت نبی دی، رابطې نمبر مې 0316 1238 643 دی. ضلع او تحصیل نوخار، کلی اشورآباد، امانګړ دی. مننه جی یو جهان، مننه. زموږ بل ملګری چې کوم ناست دی د نه هم د موبایل نمبر او د نه پته اخلو، نو ګران مینوال چې کوم دی دوی سره که هم څه مدد کول غواړي نو د دوی نمبر او دوی پته به چې کوم دی تاسو ته یادوي. زما نوم وقار دی، موبایل نمبر مې 0346 930 1797.
0346 930 1797. رقم دې سره تعلق ساتي. سمندر گڑھ جنازگاه روډ نوشهره. مننه جی یو جهان مننه. زمونږ زبیر بھائی چې کوم دی دوی سره هم خبرې مونږ وکړې. دوی به ته هم خپل نمبر ووایي چې تاسو یې ځان سره نوټ کړئ او د ګرانو مینوالو د کتونکو چې څومره وس طاقت کېږي دوی سره دې مدد وکړي. مانوم زبیر خان دی. موبایل نمبر دی زما 0312 565 9990. مننه جی یو جهان مننه. زمونږ بل رور چې کوم دی دوی به هم تاسو ته نمبر ووایي نو د ګرانو مینوالو نه چې څومره هم کېږي د دې څومره وس طاقت کېږي نو زمونږ د ملګرو دی چې کوم دی دوی سره د مدد وکړي او دوی سره د زړه خلاصه چې کوم دی منډه ووهي. जी ज़मा नम दे अहमद अली नंबर में 0310 63 44 801 0310 63 44 801. مننه جی یو جهان مننه. جی ګرانو مینوالو دا پروګرام چې کوم دی دا کم ملګري چې ما راغونډ کړي د دې دپاره نه چې دوی نه زه یو پروګرام والم او صرف تاسو یې وګورئ. زما یو پیغام دی زما یو میسج دی د ګرانو مینوالو ته چې د داسې خلکو چې کوم دی مدد وکړئ. هغه تاسو سره په کلی کې وي هغه تاسو سره په محله کې وي او هغه تاسو سره جان پہچان والے وي یار دوست وي یا هر څوک وي هغه له سلګ ډېر پیسې یا د هغه که تاسو سلګ ډېر امداد وکړئ د هغه ډېر ضرورت پوره کیږي. او بل خبره ده که تاسو سره داسې کولی شئ چې دی له کاروبار روان کوي نو دی به भरपूर मेहनत او کوشش وکړي چې هغه کاروبار دی د خپل مستقبل لپاره چې کوم دی اوچت کی او مخ په وړاندې بوزي. نو ګرانو مینوالو تاسو زموږ پروګرام وکړو او ان شاء الله امید کوم چې د غریبانانو او د معذوره ملګرو باندې بس تاسو زړه خامخا خفه شوي وي نو که تاسو ورسره څه امداد کولی شئ نو هم چې کوم دی تاسو ته خپلې نمبر وویلې او هغه نمبر ځان سره نوټ کړئ او په هغې د دوی امداد وکړئ. زه یم ستاسو ملګري ادریس جمال په خپل چینل کې د ګرانو ملګرو سره مونږ مرکه وکړه خبرې مو سره وکړې او تاسو هم واورېدې. مونږ له اجازه راکړئ. شپه مو په خیر ورځ مو روښانه. د لوی الله په امان.